د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د 1415 مریض کال د چنګاښ میاشتې په 11 نیټه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د جنازې په مراسمو کې د ګډون په موخه ایران ته ولاړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او ورسره مل پلاوي د افغانستان اسلامي امارت او افغان ولس په استازولۍ د ایران حکومت او ولس ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړل. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په دې سفر کې د ایران اسلامي جمهوریت له ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان سره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان او ایران ترمنځ ګڼو برخو کې د مشترکات یادونه وکړه او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه څرګندې ګټې لري. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ښاغلي پزشکیان ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت په ایران د امریکا او اسرائیلو د برید په اړه روښانه دریځ درلود او هغه یې نامشروع ګڼلی او غندلی و. ښاغلي پزشکیان په خپلو خبرو کې د دواړو ولسونو نږدې او دوستانه اړیکې مهمې وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه د ټول شته فرصتونه د دواړو ولسونو په ګټه وکاروي. ښاغلي پزشکیان وویل چې حکومت یې افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکوي او ټینګار یې وکړ چې دواړه حکومتونه دې له ټولو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې د چنګاښ میاشتې په 9 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه د نوې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د هڅونې او جذب لپاره د مالیاتي او ګمرکي معافیت د تطبیق پر لارښود پکې بحث وشو. د کمیسیون له لوري د دغه لارښود د لا غني کېدو په موخه تخنیکي کمیټه وټاکل شوه او دنده ورته وسپارل شوه چې په ټاکل شوې نیټه د دغه لارښود نهایي شوې بڼه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. اقتصادي کمیسیون په دې غونډه کې په تخار ولایت کې د ښاروالۍ پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه هم تایید کړه. د طرحې له مخې به خصوصي سکتور په طالقان ښار کې د ښاروالۍ پر ځمکه 9 پوړی سوداګریز مارکیټ جوړوي چې 110 میلیون افغاني پانګونه پرې کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه د روانې چنګاښ میاشتې په 9 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د مالیې وزارت پر ځمکه د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه. د دې طرحې له مخې به د خصوصي سکتور له لوري 6 پوړي سوداګریز مارکیټ جوړ شي چې 118 میلیون افغاني پانګونه پرې کیږي.